د مهمو خبرونو سرټکي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بریټانیا د اساسي څرګندونې، د قطري چارواکو سره د دفاع وزارت د وزیر کتنه، چک ولسوالۍ کې د 40 کیلومتره سړک د چارو پیل، او د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ د ګډ ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن پنجشنبه د سمبولي 28مه، اوس هم بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د بریټانیا د دایمي استازي مرستیال د افغانستان په اړه د امنیت شورا د تېرې شپې په غونډه کې ویلي د نجونو او ښځو له بې برخې کولو سره افغانستان نشي بریالی کېدلی. جیمز کایروکي له اسلامي امارت همداراز غوښتي چې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. هغه زیاته کړې چې له افغانستان د بریټانیا ملاتړ د ترهګرۍ ضد مبارزه او ښځو حقوقو برخه کې د معنا لرونکو ګامونو پورته کولو پورې مشروط دی. د دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دغه وزارت وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد قطر ته د سفر پر مهال د قطر د وزیرانو شورا مرستیال او د دولت د دفاع وزیر شیخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن ثاني سره کتلي دي. سرچینې ویلي چې په دې کتنه کې د دواړو لوریو ترمنځ پر ګډو موضوعاتو خبرې شوي دي. په چک ولسوالۍ کې د 24 کیلومتره نښلوونکي سړک د ترمیم چارې د څه باندې 10 میلیون افغانیو په ارزښت پیل شوې. د افغانستان د اسلامي امارت د ټولګټو چارو وزارت د انکشافي بودیجې څخه د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اړوند د ټوپ دښتې څخه تر چک ولسوالۍ پورې د 24 کیلومتره د سړک د ترمیم چارې د 10 میلیونه او 2.5 افغانیو په ارزښت سره پیل شوې. د یاد سړک په اوږدو کې د 14 پلچکونو رغول، د 6 دانو واشونو استنادي دیوالونو ترمیم او د سړک موجوده اسفالټ داغیري نیول پکې شامل دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي سرپرست خبر ورکړی چې اروپایي ټولنه ژمنه د افغانستان د یوه پیاوړي او دوامداره خوراکي سکتور په جوړولو کې مرسته وکړي. هغې زیاته کړې چې په دې سره به افغان تولیدونکي ارزښتناکو بازارونو ته لاسرسی ومومي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP خبر ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو مرګونو زلزلو له کبله څه باندې 649 زره ټنه خاورې غځلې رامنځته شوې چې د شاوخوا 40,000 او 500 بار وړونکو موټرو سره برابر دي. یاد سازمان زیاته کړې چې د دغو زلزلو په پایله کې څه باندې 23 زره کسان بې ځایه شوي او کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه ډیر ځپلي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د ژمي په رانږدې کېدو خبرداری ورکړی چې د خوندي سرپناه رغول بیړنۍ اړتیا ده او دا سازمان چمتو دی چې له خلکو سره د خوندي کورونو په جوړولو کې مرسته وکړي څو خپل کاروبارونه ورغوي او سیمه ییز اقتصاد یې پیاوړی شي. د افغانستان لپاره د بریټانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینزي پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هیواد یې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د 3 میلیون پاونډو څه باندې 4 میلیون ډالر کېږي اضافي مرسته کوي. د نوموړي په خبره دغه مرستې به چې له ښځو او نجونو سره کېږي پکې روغتیایي خدمات، د پاکو اوبو رسول، سرپناه او روغتیایي حیاتي بستې شاملې دي. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ کې په تېره بیا کونړ کې د زیانمنو شویو وضعیت ډیر خراب بللی او د هغو د لاسنیوي لپاره یې د 119 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د کورنیو او قبایلو چارو ادارې خبر ورکړی چې پرون چهارشنبه 2778 افغان کډوال له بېلابېلو لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. یا د ادارې په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې په دغو کسانو کې ځینې یې په خپله خوښه او یو شمېر نور په جبري توګه ستانه کړای شوي دي. ایرنا خبري اژانس په یوه خپاره کړي راپور کې د ایران د سویلي خراسان والي سید محمد رضا هاشمي له قبله ویلي چې ایران له افغانستان سره پر پوله 3 ګډ بازارونه لري او تیر کال یې افغانستان ته د شاوخوا 1 میلیارد او 950 میلیونه ډالرو په ارزښت
صادرات ترسره شوي دي. د راپور له مخې د ایران د سویلي خراسان والي له افغانستان سره 3 ګډ بازارونه یو ښه فرصت بللی دی. اترا ادارې پر خپله ایکس پاڼه په لیکلي بیان کې ویلي چې د هیواد په 9 ولایتونو او 12 ولسوالیو کې د 12 مخابراتي سایټونو د جوړولو تړون لاسلیک شوی دی. د افغانستان مخابراتي خدمتونو تنظیم ادارې اترا زیاته کړې چې دغه اقدام یې د هیواد لرې پرتو او له خدمتونو بې برخو سیمو ته د خدمتونو رسولو په موخه ترسره کړی او له مخابراتي شرکتونو سره یې د هیواد په 9 ولایتونو کې د 12 مخابراتي انتنونو د جوړولو قرارداد لاسلیک کړی. د لوګر ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست ویلي چې په دغه ولایت کې 2 نوي مخابراتي سایټونه فعال او د 13 نورو انټرنیټي خدمتونه له 3G څخه 4G ته لوړ شوي دي. د یاد ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوي مطیع الله عبید رسنیو ته ویلي چې دغه پرمختګ به د دې ولایت د زرګونو اوسیدونکو لپاره د مخابراتي خدمتونو په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي. د نورستان ولایت د کانون او پټرولیم ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د بولۍ له لارې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې بیروج پلورل شوي دي. په نورګام ولسوالۍ کې د آزادې بولۍ له لارې د 1,810,000 افغانیو په ارزښت 15 کیلوګرامه د بیروج ډبرې پلورل شوي دي. د فراه ولایت ځایي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د یوه سوداګر له لوري د $300,000 په لګښت د اوړو د تولید یوه کارخونه پرانیستل شوې ده. په یاد ولایت کې د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلینو ویلي چې دغه کارخونه د 6 میاشتو په موده کې جوړه شوې چې په 24 ساعتونو کې د 80 ټنه اوړو د تولید وړتیا لري او 25 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن پنجشنبه په نورستان، کونړ، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د تیز باران، تالندې او سیلابونو راوتلو اټکل کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد لومړي وزیر شهباز شریف د سعودي عربستان د سفر پر مهال د دغه هیواد له ولیعهد او لومړي وزیر شهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سره کتلي دي. سرچینې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لوریو ګډ ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو د لیدنې پر مهال د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ د اوږدې او تاریخي ملګرتیا پر پراختیا ټینګار کړی دی. د راپورونو له مخې برېټانیا ته د ډونالډ ټرمپ له 2یم رسمي سفر سره هم مهاله په لندن کې زرګونه کسانو د هغه پر ضد لاریون کړی دی. د راپورونو پر بنسټ د دغه لاریونوالو شمیر چې څه باندې 15,000 کسانو ته رسېده د ټرمپ ضد شعارونه یې ورکول. او وروستی خبر مو هم د سپورت له ډګره د آسیا جام سیالیو په لړ کې نن ماښام 9 بجې د افغانستان او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره کیږي. دا په ګروپي سیالیو کې د افغان لوبډلې خپله 3مه او وروستۍ لوبه ده. که چیرته دا لوبه وګټي بیا کولی شي چې د 4 غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. په ای ګروپ کې هند او پاکستان بل پړاو ته لار موندلې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو هم دومره وو.